چې د نظر نه غوس غوس زخمی زخمی راغلمه چې د نظر نه غوس غوس زخمی زخمی راغلمه د جنگ میدان نه ژوندی راغلمه غازی راغلمه جان ویل راته چې دا خو چرته خوب نه وینم جانان ویل راته چې دا خو چرته خوب نه وینم چې خپل وطن ته په موسم کې د سپرلی راغلمه او ستا په جبین مې ستا خالونه څه شمېرلي و چې ستا په جبین مې ستا خالونه څه شمېرلي و چې په ټوله لار باندې په شان د سودایي راغلمه بیګا مې خوب لیده چې تا زما نه ژوند غوښتی دی بیګا مې خوب لیده چې تا زما نه ژوند غوښتی دی ځکه نو نن درله اشنا سر په تلي راغلمه شیدا چې پورته ترې زما د بغاوت سړیکه شوه شیدا چې پورته ترې زما د بغاوت سړیکه شوه دا لکه زخم هم د وخت په ننګي راغلمه السلام علیکم ملګرو پروګرام دی غزلزار او زه یم غازي نادان په دغه تمه چې ټول به ښه یئ خوشحاله به یئ او د ژوند په ښو شیبو کې به یئ قدرمنو د چارسدي د عمرزو د سیمې یو ډېر مستند شخصیت چې ډېر ښه شعر لیکي ډېر ښه فکر دی خیال هم ښکلی دی ښاغلی شیدا عمرزی صاحب لراغلیو نن به په غزلزار کې د دې ژوند پوښتو ورسره به خبرې ورسره هم کوو او شعرونه به ترې هم ښه ډېر اورو د ټول نه مخکې خو شیدا عمرزی صاحب تاسو ته په خپل پروګرام غزلزار کې ډېر زیات هرکلی او مینه ویم ډېره زیاته مننه غازي نادان صاحب ستاسو چې دومره لرې نه راغلی او دغه څو شیبې د غزلزار مو زمونږ په نوم کړې ډېره زیاته مننه او ستاینه مو هم کوم چې په دومره مصروفه دور کې په دومره لنډ تنګ وخت کې تاسو وخت وباسئ او دغه د پښتو ژبې خدمت کوئ د پښتو ادب خدمت کوئ دغه ستړی کوئ که ستاسو ستاینه اوس ونشي هم نو راتلونکي وخت به تاسو په خپله باندې ستایي ډېره مننه شیدا عمرزی صاحب ژوند څنګه روان دی بس الحمدلله ژوند خو ډېر زیات ښکلی روان دی ډېر زبردست روان دی او هر هغه ژوند ښه وي په کم ژوند کې چې یو انسان مالدار وي هغه میانه روي اختیار کړي او که غریب وي هغه میانه روي اختیار کړي نو یقین کوم چې هغه ژوند به لږه ډېر ښه وي نو الحمدلله زه خپل ژوند ډېر زیات متاثر یم شیدا عمرزی صاحب دا راته ووایي چې شعرونه غزلې شاعري د څومره وخت نه کې شاعري خو زه غازي نادان صاحب د 1999 نه شعر لیکم او بس تر اوسه روان یې اوسه پورې لا شعر لیکو دا راته ووایي چې کوم کتاب ستاسو شته چاپ کړی مو دی که نه او جی زما خو یو کتاب چاپ دی په 2013 کې چاپ دی زه به هم درته یادېږم په نوم باندې ښه لکه کافي غټ کتاب دی ښه زیاته شاعري برخه پکې د شاعرۍ ده او انشاءالله اوس یو بل کتاب ته مې اراده ده او انشاءالله چې زر به هغه هم د مینوالو ته منظر عام ته راشي انشاءالله زه به هم درته یادېږم دغه ستاسو کتاب په دغه کتاب کې څه دي نظمونه پکې ډېر دي که غزل پکې ډېر دی کم موضوعات مو پکې ډېر څېړلي په دغه کتاب کې خو قطم شته هایکو مې لیکلی دی غزل مې لیکلی دی نظم مې لیکلی دی غزل پکې زیات دی او نظم پکې هم ښه د زړه بړاس مې پکې ویستې دی اوږده اوږده نظمونه دي پکې او غزل زیاتتر غزل دی پکې ډېره ښه ده را روان کتاب به تقریبا څومره وخت کې راشي یاره اراده مې ورته کړې ده انشاءالله اراده مې ورته اوس کړې ده تقریبا چې ډېر لرې به نه وي لنډ به انشاءالله ټایم به لږ غواړي ډېره ښه ده الله دې وکړي چې راشي زده کړه مو ډېره د چا نه کړې ده یا دا چې کوم داسې شاعر چې د هغې نه تاسو متاثره یئ یاره مونږ خو زیاتتر چې کوم دی نو هر هغه شاعر زما استاز دی هر هغه کتاب زما استاز دی کوم چې ښه لیکل وي پکې د معیاري لیکل وي پکې هغه زما استاد دی ډېره زیاته ښه ده شیدا عمرزی صاحب ملګري به کلامونه اوري او ښه ډېر به اوري نظم به هم اورو غزل به هم اورو قطعې به هم اورو نو بس کلامونه را پیرزو کوي غزل نه مخکې تاسو خبره وکړه نو بهر ملکونو کې چې کوم ملګري زمونږ پروګرام ګوري مسافرو دپاره هغوی دپاره یو څو شعرونه وایم چې تر څو به یې پردي وطن کې وروره مسافره
تر څو به یې پردي وطن کې روره مسافره راځه مسافري مه کوه نوره مسافره او د مور زړه د سینې نه هم د سم در سره وتې د مور زړه د سینې نه هم د سم در سره وتې هغه چې ته وتلې د کوره مسافره او یاران هم نشته چا سره د زړه خبره وکړي یاران نشته دی چا سره د زړه خبره وکړي ستا رور هم د په کلي کې بې روره مسافره او مودې وشوې ورک یې د پردي وطن په شور کې مودې وشوې ورک یې د پردي وطن په شور کې خبر نشوې د خپل وطن د شوره مسافره ډېره مننه او یو څوک دی چې اکثر تا په سندرو کې ترې اورم یو څوک دی چې اکثر تا په سندرو کې ترې اورم دا وایي چې ای د سترګو توره مسافره ډېره مننه مسافل ملګرو دپاره تاسو ډېر ښه شعرونه وویلو نور به ورته څه ویل غواړئ دا یو غزل دی چې که بد وایي یاران او که نه ښه وایي یاران که بد وایي یاران او که نه ښه وایي یاران بس ټیک ده چې زما په هکله څه وایي یاران ډېر ښه مننه او افسوس چې د پښتو ټکي معنی کولی نشي افسوس چې د پښتو ټکي معنی کولی نشي لګیا دي او بس ځان ته پښتانه وایي یاران مننه او ښه وینم دا چې یو خوا ورته مرګ په سر ولاړ دی ښه وینم دا چې یو خوا ورته مرګ په سر ولاړ دی او بل خوا ته نغمې د ژوندانه وایي یاران مننه او وطن کې خو یو دوه نه دي بې شمېره کشالي دي وطن کې خو یو دوه نه دي بې شمېره کشالي دي بیا ولې غلي ناست دي او څه نه وایي یاران مننه او چې زه ترېنه تپوس وکړم د مینې قایل څوک دي چې زه ترېنه تپوس وکړم د مینې قایل څوک دي په یو غږ سره ماته زه او زه وایي یاران او سبا له به همدا خلک زموږ په کور قابض وي دا چاته چې راغلي میلمانه وایي یاران ډېره مننه او درشل ته چې زما راشي د سر امن دې ورکړي زما د سر قاتل ته دې څه نه وایي یاران ډېره مننه او شیدا چې په ما ساده سړي باندې سکل غواړي زما دپاره زخرو ته خواږه وایي یاران ډېر زبردست یو داسې غزل راته ډالۍ کوي چې هغه ستاسو دا دومره غټه کاپي نه ده چې د دې مشر غزلي چې هغې باندې تاسو ډېره ملا تړئ یاره زما خو دا غزل خپل ځاني ډېر زیات خوښ دی چې بیګا زما په خوب کې حوصله وه ماته شوې بیګا زما په خوب کې حوصله وه ماته شوې په جنګ کې مې په لاسو کې نیزه وه ماته شوې او مننه او ما پرستا د غم پیټي ټول عمر ګرځولي په دې وجه زما د ژوند اوږه وه ماته شوې او په هغه ورځ به ستا ملامتیا څومره ښایسته وه په کومه ورځ چې ستا نه به واده وه ماته شوې ډېره مننه او ټوټې میزان د پښتون قام په شان لیدلو پرون زما په لاس کې آینه وه ماته شوې او هغه شوه راښکاره خلکو ویل سبا اختر دی ماښامو تیاره نه وه خو روژه وه ماته شوې او په مرګ باندې په ژوند باندې د هغې سړي زړه سینه کې ماتو په مرګ باندې په قبر یې خازه وه ماته شوې او په هیره کې چې زه د میکدې په طرف بوتلم زما نه هم په هیره کې توبه وه ماته شوې او شیدا د شر نه لرې تلو د امن د خاطره چا ویل جوړ د پښتون سر کې نشه وه ماته شوې ډېر ښه شهداد صاحب مننه کوو غزل نیم به بله مورو ځکه چې زمونږ مسافر ملګري دي او غزل دی صاحب چې ستا محبت کې قرار یم خو ناقرار هم یم ستا محبت کې قرار یم خو ناقرار هم یم پتا ژوندې هم یم پتا پسې بیمار هم یم واه یاره واه
ډېره مننه. ستا محبت کې قرار یم خو ناقرار هم یم، پتا ژوندی هم یم، پتا پسې بیمار هم یم. او زه چې د کلي یم نو کلي سره مینه کوم. زه چې د کلي یم نو کلي سره مینه کوم. ته پکې ژوند کوې نو زه مین په ښار هم یم. ډېره مننه. او حیران په دې یم چې انسان څنګه انسان وژني. حیران په دې یم چې انسان څنګه انسان وژني. خدای گو که زه د ګل ګزار ته په تیار هم یم. ډېره مننه. حیران په دې یم چې انسان څنګه انسان وژني. خدای گو که زه د ګل ګزار ته په تیار هم یم. او زه شاعر یم په ځان کې لکه درد پایم. په خپل پرهر کې اوده هم یم، بیدار هم یم. ډېره مننه. او ستا نظر ماتې له حاجت د سپېلنو نشته دی. ستا نظر ماتې له حاجت د سپېلنو نشته دی. ستا نه لوګې هم یم جانانه، ستا نظار هم یم. او د بې وفا جانان د نه راتلو نه ښه خبر یم. د بې وفا جانان د نه راتلو نه ښه خبر یم. بې تمې ناست یم او بیا په انتظار هم یم. ډېره مننه. او په ما پښتون باندې د څوک نیت د شرخوښې نه ږدي. په ما پښتون باندې د څوک نوم د شرخوښې نه ږدي. جنګ سره جنګ کوم، د امن پیروکار هم یم. او مقتده صاحبه چې شیدا د وخت قاضي په ما صحیح فتوا کړې ده. زه چې منصور یم ګناهګار یم نو پدار هم یم. ډېر زیاته مننه. شعرونه راته وایي جي، نور هم پکې ووایي. بل غزل دی صاحبه چې ګټلې مو د ژوند او مینې جنګ او که نه و. ګټلې مو د ژوند او مینې جنګ او که نه و. په ما مین ولاړ زما په ننګ او که نه و. ډېر ښه. او هغه ملنګ د دې کوڅو ملنګ او که نه و. منلې په تا باندې قلنګ او که نه و. ډېر ښه مننه. او د شونډو په مسکا کې کتل په برندو سترګو. حیران یم چې دا رنګ د مینې رنګ او که نه و. ډېر ښه. او یقین وکړه پتا پسې به سا زما وتله. ستا روح چې به هم ستا وجود کې تنګ او که نه و. او زه هم منم ته هم منې دنیا به یې مني هم. زه هم منم ته هم منې دنیا به یې مني هم. د بل په جنګ کې کور د پښتون ړنګ او که نه و. ډېره مننه. او چې ستا د مخ په شمع سوځېدلو تړقېدلو شیدا چې کوو دا خوی د پتنګو او که نه و. ډېر ښه. شیدا صاحب نظم که در سره یي نظم خو به ازیره راته یاد نشي. حافظې هغې په ځای باندې راته غزل ووایې بیا مو. غزل دی صاحبه چې د ژوند صحرا کې دا احساس حیرانوي خیالونه. ستا غوسې شونډې او زما سپرلي خیالونه. ډېر خیر. او داسې چې هر وخت ټوپک په اوږو سور ګرځوي. څومره بدرنګ دي د دې دور د زلمي خیالونه. ډېر خیر. او لکه دا دلته کې هر وخت بس د بم د درز او ډزل او یری. دلته کې هر وخت بس د بم د درز او ډزل او یری. لکه د امن د مرغۍ زخمی خیالونه. ډېره مننه. او زمونږ په زړونو کې رڼا زمونږ له سترګو بریښي. مونږ ایښو دي وي روښانه په تندي خیالونه. ډېر ښه. او دا تصویر وینې د ظالم لاس د مظلوم ګریوان کې. چا مصور دي تصویر کړي مغربي خیالونه. دا تصویر وینې د ظالم لاس د مظلوم ګریوان کې. چا مصور دي تصویر کړي مغربي خیالونه. ډېره مننه. او ستا د ښایست د کشمالي ګل د مدام تازه وي. چې ترې تاویږي د مینو خافري خیالونه. ډېره مننه. او مقتده چې د وخت په ګونګه خاموشۍ کې څومره خوند پیدا کړي.
د وخت په ګونګه خاموشۍ کې څومره خوند پیدا کړي د جانان یاد غزل شیدا ستا موسیقي خیالونه. ډېر ښه زبردست. شیدا صاحب مننه کوو. یو دوه درې شعره او خپل پیغام. مننه بھائی. دوه درې شعر وایم چې په کار خدا چې نور هډو روزګار نه کوي ښکلي. په کار خدا چې نور هډو روزګار نه کوي ښکلي، بغیر له محبته د بل کار نه کوي ښکلي. او ما ټول عمر له خدایه دا یوه دعا غوښتلې. ما ټول عمر له خدایه دا یوه دعا غوښتلې، په چا باندې د هم د ګل ګزار نه کوي ښکلي. ډېر ښه. او که موږ ورته څومره هم سرونه په دو کېږدو بیا هم په موږ مینو اعتبار نه کوي ښکلي. او شیدا په هر حالت باندې بس موږ ناقرار غواړي، په یو حال کې له دې غمه قرار نه کوي ښکلي. ډېره زیاته مننه کومه. پیغام ورکول خو زمونږ د وس کار نه دی، د غټو خلکو کار دی، خو زما پیغام به ټولو اورېدونکو ته دا وي چې خپل وطن سره مینه وکړي، خپل وطن له پیدا ورکړي او هر هغه څوک رونیسي څوک چې زمونږ دې وطن ته نقصان رسوي، دې خاورې ته نقصان رسوي. او انشاءالله چې زمونږ د ملک کې د یو څیز کمی نشته. همدغه بهر چې کوم وروڼه زمونږ مشران دي، زمونږ وروڼه دي، دوی بهر مزدورۍ کوي، دا خلک به بیا هېڅکله هم بهر نه ځي. په دې زمونږ په دې خوره زمونږ په دې وطن کې هر یو شی ډېر دی. او خدای پاک دې وکړي زمونږ وطن کې امن راشي، مینه راشي او دغه ورورولۍ قایم وي. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه شیدا عمرزی صاحب چې موږ سره کېناستې، وخت مو راکړ. ډېره زیاته مننه ستاسو هم. قدرمنو، د چارسدې د عمرزو د سیمې ښاغلی شیدا عمرزی صاحب تاسو واورېدو. ښکلي خیالونه او فکرونه او شعرونه هم ډېر ښکلي و، پیغام یې هم ډېر ښکلی و. تر بلې مرکې مو په الله سپارم. زموږ ملګری شیدا عمرزی، غازي نادان او سلیمان په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.